أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نن به د سوره النساء درس نمبر 281 شروع کو. نن درس کې به آیت نمبر 103 او 104 ترجمه او تفسیر وکړو. فإذا قضيتم الصلاة بیا کله چې ادا کوئ تاسې لمونځ فاذکروا الله نو یادوئ تاسې الله قیاما په داسې حال کې چې تاسې ولاړ وئ، قعودا او په داسې حال کې چې تاسې ناست وئ، وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو باندې، یا داسې حال کې چې تاسې څه وئ یعنی ملاست وئ. فإذا اطمأننتم پس کله چې آرام شي تاسې په آرام شوئ، په اطمینان شوئ، فاقیموا الصلاة نو بیا تاسې قایم کوئ لمونځونه. ان الصلاة یقینا دا لمونځ چې دی کانت علی المؤمنین دا فرض ده په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا په مقرره شوي وختونو باندې یا په معلومو اوقاتو کې. ولا تهنوا او سستی مکوئ تاسې، بهمتی مکوئ ای مؤمنانو، فی ابتغاء القوم په طلب د قوم کې، په تعقیب او جنگ د قوم کې. ان تکونو کیی تاسې تعلمون چې دردمند کیږي، فإنهم یعلمون نو بېشکه دوی هم دردمند کیږي، کما تعلمون همغسې چې تاسې دردمند کیږئ. وترجون من الله او هیله لري، امید لري له تاسې له جانبه د الله، ما لا یرجون هغه ثواب چې نه لري دوی د کفار امید. وکان الله او دی الله علیما خ عالم، حکیما خ حکمت والا. نن درس کې هماغه بیګني درس ته اشاره شوې ده. بیګا مو تاسې دا مسله کړې وه چې لمونځ په یو حالات کې هم الله پاک مسلمان ته نه دی معاف کړی. مونځ ډېر یو اهم رکن د اسلام دی. د کلمې نه بعد په حدیث شریف کې دویم ذکر د چا راغلی دی؟ هغه د لمونځ راغلی. حدیث شریف د بنی الاسلام علی 5 نو هغه کې اول شهادت ان لا اله الا الله، بیا هغه نه بعد د چا ذکر دی؟ هغه نه بعد د لمونځ ذکر دی. که مریض وی، که مصروف وی، که خوشحال وی، که خفا وی، هر حالات کې به لمونځ کوې. بیګا خو تاسو ته به معلومات شوی وي جهاد ډېر یو سخت حالات وي، د مرګ خطره پکې وي، د نیولو خطره پکې وي، منډه پکې وي، هر قسمه حالات په تا راتلی شي. په داسې حالاتو کې هم الله پاک لمونځ نه دی معاف کړی. او د لمونځ د ادا کولو دپاره الله پاک یو بل صورت ښودلی دی چې تاسې به نیم لمونځ وکوئ، نیم به لاړ شي پیره به کوي، بیا چې دا نیم وکړه دا به لاړ شي، بیا به دا نوره راشي. کسه لمونځ کې استه دسته سړی نشي لیدای، خبرې نشي کوای، شاته مخکې نشي تلای، خو مجبورۍ د وجې نه الله پاک د دغې اجازه یې میر کړې ده چې خیر ده داسې هم وکوئ، خو لمونځ ما پرېږدوئ. مو که واده وي ټول خلکو نه لمونځ قضا وي، ویلې والا بس واده کې مصروف و نه، واده کې مصروف وې سبا چې دنې غم راشي بیا ښه لمونځونه کوي. که پیسو واخوي لمونځ نه قضا وي، ویلې والا لږ کار بیزي وه نه، کار چې څومره هم بیزي شي لمونځ نه مهم نه دی.
بېګا یو کس سره میلاو شومې یوه هغه جمعې لمونځ نه پاتې شوه ویلې و دا بس کرسمس را روان دی د موږ دوکان هم دا بس کال کې همدا یوه دوې ورځې وي دغه ته مو انتظار وي نه کرسمس چې هر شی روان وي چې ټول کال کې څومره ګاډه کوي که همدا ټوله ګاډه په دغه یوې ورځې کې کوي هم ته به دا لمونځ نه پرېږدې بیا د جمعې لمونځ ډېره د افسوس خبره ده داسې کار باندې د لعنت وي چې تا خپل رب نه څه کوي غافله کوي هیڅ حالاتو کې به لمونځ نه پرېږدوئ فاذا قضیتم الصلاة بیا کله چې ادا کوئ تاسې لمونځ فاذکروا الله تاسې یادوئ رب خپل الله قیاما په کوم حال کې چې تاسې څه وئ ولاړ وئ وقعودا او په ناستې کې وعلى جنوبکم او په اړخونو خپلو یا داسې وایه په ولاړه که روغې او په ناستې او په اړخونو خپلو کې چې ناروغه یې کله کله سړی مریض وي بیا په ناسته کوه لمونځ به نه پرېږدي فاذا اطمأننتم پس کله چې آرام شي تاسې په آرامه شوئ یعنی جنګ نه ختم شوئ جنګ ختم شو خپل کورونو ته راغلئ فاقیموا الصلاة بیا قایم کړئ لمونځ څه مطلب بیا خپله نارمل طریقې سره خپل لمونځونه کوئ مطلب دا استه دسته پکې ما کسه ښکله خشوع خضوع سره لمونځ کوه ان الصلاة یقینا دا لمونځ چې دی کانت علی المؤمنین فرض دی په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا په معلومو اوقاتو کې په مقرره شوي اوقاتو کې سبیل لمونځ به سبیل کې کوې غرمې لمونځ به په غرمې کې کوې مازدیګر لمونځ په مازدیګر کې ماښام په ماښام کې ماسخوتن په ماسخوتن کې داسې نه چې سبیل لمونځ ماسپښین کې ګرځوې یوه ورځ نه دوې ورځې نه روزانه دا عادات جوړ کړی وي داسې به نه کوې خپل وخت کې به خپل لمونځ کوې کله کله سړي نه قضا شي انسان د کمزوره دی کال کې یو ورته دوه ورته بس بیا قضایي راوړې کله کله سړی سبیل کې خو بیا ولی پاتې شي څوک غږ په ونه کي یا موبایل یې ځان ته په ټایم برابر کړی وي پارویښ نه شي خیر دی وي قضایي وګرځوه الله نه ته سوال وکړه چې ما ته معافي وکړي استغفار وایه توبه وباسه چې آینده لپاره به داسې نه کوم ما خلک لیدلی دي روزانه به سبیل لمونځ 9 بجې 10 بجې کې وي ویلې ولا نه قضا شه بس اوس یې قضایي راوړمې خدا صحیح شو سبا ته بیا هره ورځ بس قضایي خو یې کوم که نه صحیح ده قضایي کوي ښه خبره ده خو قضایي خو دا مطلب نه ده چې ته بس عادات جوړ کې سبق سه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مونږ چې په مؤمنانو باندې په خپل وخت کې فرض ده نو تا خو هغه سبیل وخت کې فرض دی ادا نه کوو اوس قضایي راوړې نو دغه عذاب به تا ته میلاویږي عادات به نه جوړوي ولا تهنوا فی ابتغاء القوم او سستی ما کوئ بهمتی ما کوئ ای مؤمنانو په طلب ده په تعقیب ده او په جنگ ده یو قوم کې ان تکونو تعلمون که یې تاسې چې دردمند کیږئ فانهم یعلمون نو بېشکه دوی هم دردمند کیږي همغسې کما تعلمون لکه څنګه چې تاسې دردمند کیږئ کفار سره چې جنګ کوئ صحیح ده تاسو ته به تکلیف وي خو کفارو ته هم تکلیف دی هغوی چې دا تکلیف برداشت کوي نو تاسې یې ولې نه برداشت کوئ هغوی چې اسلحې جوړوي ای مسلمانه ته یې ولې نه جوړوې هغوی چې تا باندې حملې کوي ای مسلمانه ته ولې حملې په نه کوې خپله دفاع نه کوې ځان د غلام جوړ کړی دی ورځ نه بلې ورځ ته بېعزتي درته رسیږي تباهي درته میلاویږي وترجون من الله او هیله لرئ تاسې له جانبه د الله ما لا یرجونه چې نه لري دوی کفار امید د الله نه تاسې الله نه امید هم ساتوئ چې الله به جنات ورکوي الله به ګناهونه ته معاف کوي نو بیا هم تاسې جنګ نه کوئ او کفار خو نه الله نه امید لري نه الله پیژندي هغوی بیا هم دومره تکړه دي خو کار خدا ده چې مسلمانه ته تکړه شې ځکه چې تا ته الله پاک وعدې هم در کړي دي الله نه وعدې هم غواړې او بیا جنګ هم نه کوې وکان الله او دی الله علیما حکیما
ښه عالم ښه حکمت والا په چې هر کار په تدبیر او مصلحت سره کوي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.